الله الرحمن الرحیم. د کندوز ولایت مرکز اړوند د درېیمې حوزې مربوط د داخلو په سیمه کې یو کنډک و چې الحمدلله د مجاهدینو له لورې فتح سو. کسان یې ټول پکې تسلیم سو. څه اصلي او مهمات او وسایط چې وو الحمدلله ټول مجاهدینو ته په لاس ورغله. دغه ټانک چې تاسې وینئ دا الحمدلله په همدغه کنډک کې د مجاهدینو لاس ته ورغلل او کوم کسان چې په دې کنډک کې مجاهدینو ته تسلیم شوي ټولو ته د مجاهدینو لورې د سفر خرچه ورکړل شو او ټول خپلو کورونو ته رخصت شو. هغه دولتي کارکوونکي چې د مجاهدینو تر محاصرې لاندې دي په هر ځای کې په پوستو کې په کنډکو کې په ولسوالیو کې د محاصرو لاندې دي ټول ته مو دا وینا ده چې د اسلامي امارت غېږه ورته خلاصه ده. ټول دې راسي اسلامي امارت ته تسلیم سي او خپل ژوند یې په خطره کې نه اچوي. اسلامي امارت مجاهدین د ستاسې د مرګ طرفداران نه دي بلکې د دې طرفداران دي چې تاسې لاړ شئ خپل کورونو ته او د خپل فامیل سره په ارامه توګه زندګي وکړئ. نو د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې تاسو ته هېڅ کوم مشکل نشته. بېغمه کولی شئ چې راسئ او تسلیم شئ. الحمدلله په کندوز ولایت کې نور پرمختګونه هم روان دي. ډېر ژر ده چې فاتح صاحب هم تصفیه شوی د مجاهدینو لاس ته به ورسوي.